څنګه به شي خیر بخیر راغلی مکتب ته تللی او لا مکتب ته تللی وم راغلم بس درس ویل ښځه کله چې درسونه دې ویلې ښه خو یې نو څنګه دي درسونه هم روان دي که نه هو هغه مې څنګه نن اشپزخانې ته راغلی لکه چې د کور په کارونو کې در سره مرسته کوي زویه موږ درنه قربان شي هغه وخت چې پلار مرسته کوله ته چېرته وې دا چې استاد سره مرسته وکړي دا ملا ډېره خبره ده دی دې خیر درکړي ښځې خیر څنګه اشپزخانې ته راغلې اکا جانه استاد کارخانګي راغلی څو پوښتنې وې دا دې راته ځواب کړی وای وایه بچې وایه که د سل پوښتنې به درته ځواب کړم ستړی یم خو اوس هم د پټي راغلی تا پوښتنې د ګل بچي پوښتنې به څنګه ځواب کړم مننه هغه دا بایسکل چا جوړ کړی زویه بایسکل زویه والله ته پوهېږم چې بایسکل چا جوړ کړی هغه په دې چې پوه نه شوې دا تیاره چا جوړ کړی یاره بچیه بلا کې پوهېږم چې چا جوړ کړی هغه دا موټر چا جوړ کړی یاره بچیه دا موټر چا جوړ کړی که نه والله که پوهېږم چې چا جوړ کړی هغه بله پوښتنه به وکړم په دې خو پوه نه شوې قلم چا جوړ کړی هغه قلم نه پوهېږم چې چا جوړ کړی ده دا کښتۍ چا جوړه کړې یاره لونګینه بچیه که رښتیا درته وایم والله که پوهېږم دا کښتۍ چا جوړه کړې زویه ستړی یم په دې خاطر باندې والله که پوهېږم ولې ملګرې زویه مور یې درنه قربان شي دا چا جوړه کړې دا چا جوړه کړې دا چا جوړه کړې دا پلارجان دې په کراره پرېږده لاړ شه د مالک نه دې تپوس وکړه چې دا شیان چا جوړ کړي پرېږده وده لونګین مو یې پرېږده موږ یې معلومات یې زیات شي که په دې کې څه خبره ده خو معلومات مو ګزار شو معلومات یې زیات شي بس ډېر گزار دا به زه خیر 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 خدای په امان مو کړي زه به راځم بچې